خبره څومره په علماو پسې کېږي او دا د خېټې دپاره لګیا دي. مړه دین مین نشتی، ټوله خېټه دا بېدینه، دا لیبرل او دا علمانیان، دا چې یو مذهب او یو دین نه مني، د دې خبیثانو دا خبرې دي. همیشه د دوی مذاق په دینی طبقې پورې هغه دقه شاني او دا سلسله څه نوي نه ده، دا د پوخانه منافقانو کې دا خبره را روانه ده. پوخانه د دوی پلاران او نیکونو هم دا قصې کړي دي، په نیکانو خلکو پورې خندلي دي چې دا بزدله دي، دوی جنګونه نشي کولی، دا دروغجن دي او دوی دوکهباز دي او دوی دا دي او دوی دغه دي، او په دې علماو پسې راغستي. د خپلې ژبې کنټرول کوي. ګورئ، د خپلې ژبې کنټرول ساتئ، خپلې سترګې، خپل غوږونه او خپل ځان کنټرول ساته. ګورئ، د الله سبحانه وتعالی د دین خبره څه معمولي خبره نه ده. نو که یو سړی وایي چې علما، والعلماء دین دی څه، مونږ دا وایو، الله په قرآن کې وایي ذلک ومن یعظم شعائر الله، څوک چې تعظیم کوي د الله د دین د نښو، دا د زړه تقوا ده، دا د الله د دین نښې دي. اوس یو سړی مذاق کوي، خاندي په یو عالم پورې، د دې د لاسه چې علم ورسره دی که نه، و دې کس چې وخندل په صحابه کرامو پورې، څه شخصي دشمني ورسره وه، د څه د لاسه پورې وخندل؟ د دین د لاسه که نه، د اسلام د لاسه پورې وخندل. نور خو د دوی د هغسې ذاتیات خو نه وو په منځ کې. دا بېدینې چې په دې علماو په دې دیندارو پورې خاندي او د هغوی په ګیرو پورې او د هغوی په عبادتونو پورې خاندي، نو دا سړی دې د لاسه خو نه خاندي چې د دوی په منځ کې پوله پټی شریک دی. دا خو خاندي د دې د لاسه چې دا سړی دینداره دی او د دغې د لاسه کفر ته رسي. اوس یو سړی دینداره دی او ته په هغه پورې مذاق کوې، ټوغې کوې، د دې دین د لاسه نه ستا او د هغه په منځ کې څه مسله ده، نو دا بیا ته د ګناه په درجه کې لګیا یې. په کومه درجه کې؟ بیا د ګناه په درجه کې، ځکه چې یو انسان پورې مذاق کوي، ټوغې کوي، خنداګانې پورې کوي، کفر ته نه رسي. کفر ته به هلې رسي چې کله ته به دې سړي پورې دا خندا او ټوغې چې کوي، دا د ده د دیندارۍ د لاسه کوي، دا به انسان کفر ته رسي. د بېدینو په مجلسونو کې او په بیټکونو کې هم دغه مذاق روان دي، په علماو پورې خنداګانې او ټوغې ټقالې، او کله د هغوی په خېټو پورې خندل، او کله د هغوی پنډۍ یادول، او کله د هغوی کورونه یادول، او د ده دې ګیرې ته وګوره او د ده دې شکل ته وګوره، د هغوی په پټکو پورې خندل، د هغوی په خبرو پورې خندل. د دین د لاسه د الله نه یره پکار ده. په دې ځای کې یو فایده درته بیان کړم، هغه ده دا بعض خلک چې په دې سیاسي پارټیانو کې دي او دغه وایي چې زمونږ مرګ او ژوند هم د دې سیاسي پارټۍ دپاره دی، او غریب ټول دغه الف نه د یا پورې هم د ده دغه ژوند دی، د دې عجز. دوی بیا په دې کې دومره ننوځي چې مد مقابل کې که عالمي، که دینی شخصیت، که هر څوک، خو په هغه پورې مذاق کوي، په هغه پورې ټوغې کوي. د دې نه ځان ساتل پکار دي. د علماو په تصویرانو پورې خندا کول، لکه نن سبا دا خلک فضل الرحمن مولوي صاحب په باره کې چې دی لګیا دي. زه څه د فضل الرحمن مولوي صاحب د پارټۍ نه نه یم، ګوره دا ته اول صفایي وکړم، خو حق حق دی، والحق احق ان یتبع، او حق ډېر حقدار دی چې تابعداري وشي. نو که چېرته مولانا صاحب خطا شي، نو د هغه دا خطا موږ له دا اجازت نه راکوي چې موږ د هغه په تصویرانو پورې ټوغې کوو، او کله ورته ډیزلي مولا وایو او کله ورته پېټرولي وایو. دا اجازت موږ له شریعت نه راکوي. بیا د هغه تصویر جوړول د زړه د بړاس ویستو دپاره تصویر به جوړ کړي، د جنکو سره به یې ودرولی. لکه دا نن سبا دنیا کوم ځای ته رسېدلې موږ ته پته دی نه. مولانا صاحب وایي د جنکو سره ناست او د جنکو سره څه به وکړي ته؟
که دا د دین د لاسه کوي نو بیا خو به کفر ته وړي، او که شخصي او ذاتي او د پارټۍ مسله دې ورسره وي نو بیا خو په غټه ګناه کې واقع وي، په غټه ګناه کې بیا واقع. اگر که د هغه د لاس د مولانا صاحب په باره کې خلکو غلوم کړي، دا کمې چې احترام کوي، کم چې د هغه د پارټۍ دي، خو له منډه ابرز مې د یو کس تقریر دو خلکو ته ملا وایي، زه خو ملا نه یم دې سړي ته، تقریر یې کوو او یو بل ملا یادو چې هغه په خوب کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روضې له لاړو او د روضې نه پسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس راووتو، په دوی پسې لاسونه هم روځي. ظالم زامن دي، د قبرونو نه خوشبویان هم ډېرې ځي، رڼاګانې ته هم ځي، او دا لاسونه ماسونه پسې هم روځي او خبرې هم کوي پکې. نو دی چې د پیغمبر قبر له ورغی نو د هغه ځای نه پسې د پیغمبر لاس راووتو، ده ورسره لاس میلاو کړو، ډېر خوشحاله و. هغه ورته وایي چې ما سره خو دې لاس میلاو کړو، خوشحاله یې، خو د قاید جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب لاس مضبوط راونیسه. دا تقریر کو او دا نه چې څوک ورته نه وناست، په سعودو خلک ورته ناست وي، دې سره له خلکو سبحان الله ووایي چې وګوره پیغمبر هم وایي چې د فضل الرحمن لاس مضبوط راونیسه. نو دا اوس دروغ دي، ډکوسلي دي ته ویلی کېږي، داسې هغه ځان مشهورول دي او ځان شرمول دي، صرف مشهورول دي، ځان شرمول دي. خو دومره ده چې کم کار د اسلام د حدودو نه انسان اړوي د هغې موږ ته اجازت نشتی. نو په دې علماو پورې راټوغې کول او په دوی پورې د مذاقونه کول، د دې موږ الحمدلله خلاف یو. که زمونږ ملګري کوي او که نور کوي او که بل څوک یې کوي، خو موږ هر یو ته دا وایو چې کار دې څه دی، کار دې غلط دی او کار دې د شریعت او د اسلام خلاف دی.